سلامونه. طالب وسلوالو تېرو 2 اونیو کې شپږ اتیا ملکي وګړي شهیدان کړي او 115 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په دغه موده کې 515 بېلابېل ډول بریدونه کړي دي. هلمند کې تېره شپه د ملي اردو دوه چورلکې لوېدلي. ځایي سرچینې وایي دغه چورلکو ناوې ولسوالۍ څخه ټپي سرتېري لیږدول چې د غورځېدو له امله یې 15 سرتېري شهیدان شوي دي. هرات کې د ملکي وګړو په یو موټر د سړک غاړې ماین چاودنې له امله 15 ماشومان شهیدان او په موټر کې سپاره 10 تنه نور ټپیان شوي دي. ځایي سرچینې وایي دغه کسان په یو مازدا موټر کې د واده مراسمو ته روان ول. کابل کې د وطني تولیداتو یو 3 ورځنی نندارتون پرانیستل شو. مسؤلین وایي چې د دغه نندارتون موخه د وطني تولیداتو پرمختګ او ورته په نړیواله کچه د بازار پیدا کول دي. او په دولتي ادارو او روغتونونو کې د ماسک اچول جبري شول. د عامه روغتیا وزارت وایي چې دغه پیشنهاد د کابینې له لوري تصویب شوی او له دې وروسته باید ټول کارکوونکي او مراجعین له ماسک څخه استفاده وکړي.